د پروژې د شروع څخه د پروژې ته ختم پورې مختلف تحلیلونو ته ضرورت شته دی چې یو پروژیکټ منیجر یا د پروژې د تطبیق یو غړی باید په هغه باندې وپوهیږي او د پروژې په تطبیق کې دغه سم مرسته کولی شي. یو دغه تحلیلونه سوات انالیسیس دی. سوات انالیسیس چې دی دوه مختلف شیان مطالعه کوي. یو د پروژې داخلي شیان دي او یو د پروژې بیرونی شیان دي، یا هغه شیان چې تاسو کنټرول کې لرلی شئ او هغه شیان چې تاسو په کنټرول کې نشئ لرلی. سوات انالیسیس چې دی د strength, weaknesses, opportunities او threats څخه تشکیل شوی دی چې تاسو د پروژې د قوت ټکي، د پروژې د ضعف ټکي، د پروژې فرصتونه او د پروژې لپاره خطرونه تاسو مطالعه کوئ. د ټول تاسو لیست کوئ. تاسو ته د پلان جوړولو په برخه کې، د ریسک منیجمنت په برخه کې، د سټیک هولډرز منیجمنت په برخه کې او په عین وخت کې د تاسو د پروژې د ایمني په پلان او د هغو په تطبیق کې مرسته کولی شي.